وای ایران اټم بم جوړولو ته نږدې دی. ایران په یورینیم انریچمنټ باندې په تیزی سره کار شروع کړي. کله وای پلاني ملک خپل یورینیم د 3% نه 5% ته ورسول. کله وای د امریکای او د ایران مذاکرات په دې خبره ناکام شو چې ایران په یورینیم انریچمنټ باندې کار نه پرېږدي او امریکا ورته وایي چې ته به په یورینیم انریچمنټ باندې کار سټاپ کړې. دا قسم خبرونه به تاسو بار بار اوریدلی. اوس د یورینیم انریچمنټ څه شی دی په دې باندې خبره کوو. په یورینیم انریچمنټ باندې د پوهه کېدلو لپاره تاسو اول یورینیم وپېژنئ. ګوره یورینیم دا یو میټل دی، یو ریډیو اکټیو میټل دی او دا د ځمکې د یخ نه یا د سمندرونو نه راوځي. اوس دا یورینیم چې کله راوځي نو دا په را شکل کې په خام مال چې څنګه یې کنه، دا چې کله د ځمکې نه راوباسي نو د دې دوه قسمه دي، دا میکس شي. یورینیم 235 او یورینیم 238 دا دواړه میکس دي یو بل سره. اوس دا یورینیم چې کله دی راوباسي نو دا یورینیم 235 او دا یورینیم 238 دا دواړه میکس دي. اوس په دې کې اهم شی چې دی کنه هغه د یورینیم 235 دی او زیات مقدار کې د یورینیم 238 ملاویږي. حالانکه د ټولو نه اهم شی د ټولو نه لازمی شی چې دی هغه د یورینیم 235 دی. د یورینیم 238 چې دی کنه دا انتهایی ډیر زیات دی. کله چې د یورینیم دی راوباسي نو په دې کې د بیکاره چې کوم یورینیم دی دا کوم چې په کار باندې نه راځي دا پکې 99.3% یورینیم دا یورینیم 238 تقریبا وایي چې ټول د یورینیم 238 دی. نو دا ډیر زیات دی خو دا فایده نه کوي. په 100 کې 99.3% د یورینیم 238 دی. خو دا یو ملک د دې لپاره دومره کوشش نه کوي. کوشش چې یو ملک د کم یورینیم لپاره کوي هغه دا دی د یورینیم 235. په دې کې صرف 0.7% یورینیم 235 دا د کار شي چې د کې انتهایی ډیر زیات کم دی. دا کې صرف 0.7% انتهایی ډیر زیات کم دی خو د کار شی په کې د یورینیم 235 دی او هر یو ملک دا کوشش کوي چې موږ په د یورینیم 235 راوباسو دا ته راجودا کوم. دا انتهایی ډیر زیات خطرناک دی، دا انتهایی ډیر زیات دماغه خیز دی، دا اشتعال انگیز دی، دا د تباہی سبب ګرځي. په دې کې انتهایی ډیر زیات انرژي پکې ده په دې یورینیم 235 کې. نو کوم ملک چې یورینیم غواړي کنه نو هغه دا یورینیم غواړي او دا یورینیم 235 د څه لپاره استعمالېږي؟ دا د یو ملک د بجلی لپاره استعمالېږي چې دنه بجلی جوړه کی. دا یو ملک په میډیکل لاین کې استعمالېږي لکه مثال له کینسر د علاج لپاره. یا د دین علاوه د یورینیم 235 چې کوم دی دا د جوهري هتیارو لپاره ملکونه استعمالېږي. جوهري هتیار کوم نه چې اټم بم وغیرہ جوړي، اټمی اسلحه د نه جوړي. نو دا یورینیم 235 یو ملک زکه غواړي چې دا ډیر زیات انرژي ورکوي. د دینه څوک بجلی جوړي، څوک علاجونه کوي، دینه خلک اټم بم جوړي، د دینه خلک جوهري هتیار جوړي. زکه دا یو ملک د دې لپاره ډیر زیات کوشش کوي. خو تاسو ته مو ویل د ټولو نه اهم شی چې دا هغه د یورینیم 235 دی. خو دا انتهایی ډیر زیات کم ملاویږي او کله چې ته اټمی هتیار جوړي، اټم بم جوړي نو هغه په 0.7% باندې ستا بیا اټم بم نه جوړیږي. دا یورینیم 235 د دې مقدار به ته 60% تر 60%، 70، 80، 90% یورینیم 235 به تر جمع کې نو بیا دا غنه ته اټم بم جوړول شي. نو ملک دا کوشش کوي چې دا یورینیم 235 مقدار موږ سیوا کو. اوس د دې یورینیم 235 دا مقدار سیوا کولو لپاره چې یو ملک کم پروسس کوي، یو عمل کوي، هغه ته ویل کېږي یورینیم انریچمنټ. یعنی مطلب د دې یورینیم د دې مقدار د بڑاولو لپاره، د دې مقدار د سیوا کولو لپاره چې کم عمل کېږي هغه ته ویل کېږي یورینیم انریچمنٹ. او په دې یورینیم انریچمنٹ باندې ایران کار کوي، مسلسل لګیا دی یورینیم انریچمنٹ کوي، دا سیوا کوي وخت په وخت. ځکه دغه وجه تاسو په خبرونو کې بار بار اورئ چې یاره ایران په یورینیم انریچمنٹ باندې ډېر په تیزی سره کار شروع کړي. یاره ایران نږدې دی چې اټم بم جوړ کړي، یاره پلاني ملک خپل یورینیم دومره ته ورسول او بیا مختلف قسم پابندیانې په هغه ملک باندې لګي چې چېرته دی اټم بم جوړ نه کړي. اوس یو ملک دی هغه په یورینیم 235 په سیوا کولو باندې کار شروع کړو. د یورینیم انریچمنٹ یورینیم سیوا کوي. د یورینیم 235 دوه قسمه انریچمنٹ دی. یو ته ویل کېږي لو انریچمنٹ. کله چې د یو ملک سره د یورینیم 235 د دې مقدار د 20% نه کمی، د 20% نه د یو ملک سره یورینیم 235 کم دی، دا بیا استعمالیږي د ښه مقصدونو لپاره. یعنی مطلب که یو ملک سره یورینیم ورسره دی خو د هغوی سره په ډېر غټ مقدار کې نشته، زیات نه زیات د 20% پورې دی خپل یورینیم 235 جمع کړي دي، نو خیر دی.
دنیا وایي چې د دې نه خطر نشته، ولې چې دا په کم مقدار کې دي، د 20% نه کم دي، دی کېدای شي ځان له بجلي جوړوي، هېڅ مسله نه ده. کېدای شي دی په میډیکل لاین کې دا استعمالوي د علاج دپاره، نو هېڅ مسله نشته دی. نو کله چې یورینیم د 20% نه کمي نو دې ته ویل کېږي لو انریچمنټ. دا هېڅ مسله نه کوي، د دې نه دنیا ته هېڅ خطر نشته. خو که کله دا یورینیم د 20% نه بره ځي، اوس دا انریچمنټ 80% ته رسي، 70% ته رسي یا 90% ته د یو ملک یورینیم ته ورسېدو، نو بیا دا د دنیا دپاره د تشویش خبره ده، دا د دنیا دپاره د خطرې خبره ده. د هغوی بیا دا مطلب دی چې که دیو چېرته د بجلۍ دپاره د یورینیم استعمالولی، د 20% پورې یورینیم د دیو دپاره پوره، خو دا دی چې د 20 نه خبره بره کړه 50 ته ورسېدل، 60-70 ته، نو دی اوس په اټم بم باندې کار کوي. د دې مقصد دا دی چې دی جوهري هتیار جوړ کړي، نو دا بیا های انریچمنټ دی. د دې نه بیا دنیا ته خطر جوړېږي. د هغوی دا مطلب دی چې اوس اټم بم جوړوي، جوهري هتیار جوړوي، دا د دنیا د تباهي سبب ګرځېږي. دې ته ویل کېږي های انریچمنټ. دا اوس د دې دپاره یو ایجنسي په ټوله دنیا کې جوړه کړې ده، انټرنیشنلي په ټوله دنیا کې یو ادارې قایمه کړې ده چې هغه د هر ملک د یورینیم انریچمنټ خیال ساتي، حساب لګوي چې د کم ملک سره څومره یورینیم دي. د هغه ادارې نوم دی IAEA. دا یو ایجنسي جوړه کړې، انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسي. دا په ټوله دنیا کې داسې یو ایجنسي دی جوړه کړې ده. د دې ادارې دا کار دی چې دا په دنیا کې په هر ملک باندې نظر ساتي چې د فلاني ملک سره دا یورینیم څومره ته ورسېدلو، د ایران سره څومره ورسېدلو، د عراق سره څومره دي، د پاکستان سره څومره دي، د امریکې سره څومره دي. لکه اوس دی یو رپورټ ورکوي چې د ایران سره 60% یورینیم دي، او ایران په یورینیم انریچ باندې په تیزۍ سره کار شروع کړی دی. نو دوی دا خطر محسوسوي چې ایران په تیزۍ سره روان دی، کېدای شي چې ډېر زر په نږدې وخت کې د اټم بم جوړ کړي. نو د دې سره دا یېره ده. دغه وجه ده چې په ایران باندې مختلف قسم پابندیانې لګوي، کله هغوی ته دمکي ورکوي، کله څه. نو اصل کې دا یورینیم انریچمنټ هغه پروسس دی، هغه عمل ته ویل کېږي چې یو ملک د یورینیم 235 د دې مقدار د سیوا کولو دپاره کوم عمل کوي، دغه ته ویل کېږي یورینیم انریچمنټ.